بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي. دا متل څنګه جوړ شو او ته دې په شا باندې څه کیسه ده راځئ چې درته ووایم. داسې وایي چې پخوا په زمانه کې یو مالدار زمیندار سره یو نوکر کار کولو. هغه نوکر ډېر دروغجن او چغلیمار و. د هغه د لاسه به اکثر دوه کسه په جنګ وو. ډېرو خلکو د مالک ته ګیلې وکړې خو د مالک په یقین نه راتلو. یو ورځ دواړه په پټي کې لګیو کار یې کولو. نو د مالک د دې نوکر نه تپوس وکړو چې ته څنګه دوه کسان په جنګ یې، ولې خلک لیوني دي چې ستا په دروغو او په لمسون باندې په خپلو کې جنګ وکړي. زما خو یقین نه راځي چې دا روغ خلک ستا په خبرو باندې یقین کوي. نوکر ورته په جواب کې ویل ستا به یقین راشي خو وخت به تیر وي. په دې خبرو څه موده تیره شوه او مالک دا خبرې اترې هېرې شوې. یو ورځ دا نوکر کور ته راغی نو مالک یې کور کې نه و. د نوکر د مالک د ښځې ته ډېر په راز سره او په غمرازۍ سره دا خبر ورکړو چې خبر شوی یم چې مالک بل واده کوي او په فلاني کلي کې یې خبره جوړه کړې ده. ښځه دې اورېدو سره سمه سره لمبه شوه، ډېر غصې او خفګان واخیسته. نوکر ورته ویل چې فکر او خفګان مه کوه، ما ستا دپاره د مخکې نه بندوبست کړی دی. په فلاني ځای کې یو پیر صاحب دی او د هغه سره مې خبره جوړه کړې ده. هغه به درله داسې تعویض وکړي چې ستا کور به آباد پاتې شي او مالک به د دویم واده نه صبر شي. خو د دې دپاره د مالک د ګیرې ویښته پکار دي چې په تعویض کې بند کړی شي. او دا کار زه په تا باندې سپارم چې بېګاله مالک اوده شي نو د ګیرې نه ورله دوه ویښته پرېږه او سباله زه هغه ویښته پیر صاحب له ور رسوم. نوکر دا خبره په هغه ښځه باندې ښه پخه کا او ورنه پټي ته لاړو. مالک په پټي کې لګیا و کار یې کولو ورسره میلاو شو. په خبرو کې نوکر ورته ویل چې خبره ښه نه ده، وړه خوله ده او خبره غټه ده، خو ما ستا رزق خوړلی دی او په تا مې زړه خوږېږي نو ځکه دا خبره درته کوم. مالک ورته ویل چې خبره کوه څه چل دی. نوکر ورته ویل چې د کور میرمن د بل چا سره لین دین ساز کړی دی او نن دی که سبا دی ستا د مرګ بندوبست کوي، ځان ساته هسې نه چې بیا افسوس کې. مالک ورته غوسه شو چې ته څه دروغجن یې، په دې خبرو زما یقین نه راځي او خبردار که دوباره دې دا خبره بیا په خوله باندې راغه نو اوبه دې وجنم. نوکر ورته ویل ښه ده، بېګاله ځان په دروغو اوده که نو بیا ګوره چې څه کېږي. سړي ټوله ورځ په سوچونو او په فکرونو کې تېره کا. اول خو دا خبره نه منو ده خو شیطان ورله هم په ډه کې دا وسوسې واچولې چې بېګاله ته ازمېښت خوښه که نه چې څه کېږي. اخر چې شپه شوه نو د سړي سم د ماسخوتنه ځان د کس ته اوده کړو. څه شېبه ښځه په کلاره د دې سړي خواله رانږدې شوه، د ګیرې نه ورله ویښته پرې کړئ. کله چې د ښځې ګیرې ته لاس واچولو نو د سړی پرې راپاڅېدو. د ښځې په لاس یې چاړه ولیده نو د سړي یقین پوخ شو چې ګینې ښځې زه وجلم. په غوسه کې ښځه راګیره کړه او په ځان پوه نه شو او داسې بده بده یې ووهله چې ښځه په ځای مړه شوه. کله چې ښځه مړه شوه نو دا نوکر په منډه منډه لاړو او د ښځې روریان یې خبر کړ چې خور یې درله بې ګناه ووژنله. د ښځې وروڼه راغلل او هغه سړی یې قتل کړو. نوکر هغه ځای په منډه منډه سمدستي د سړي د کام پسې لاړو او هغه ټول کام یې پرې خبر کړو چې زما مالک فلاني کام بې ګناه مړ کړو. د سړي کام او ټبر راغونډ شو او په هغه بل کام یې حمله وکړه. داسې د کلو او د کامونو ترمنځ جګړه جوړه شوه چې ورکې ډېر بې ګناه خلک مړه شو او جوبل شو. په ګاونډ کې یو بوډا سړی چې هغه د نوکر د عمل او عادتونو نه خبر و او د دې نه هم خبر شو چې د نوکر په شرارت، چغلی او لمسون سره دا دومره خلک مړه شول او جوبل شو. نو په دغه وخت یې وویل چې وروڼو وورئ، د نن نه پس به د دې سړي او د ده په خبرو باندې اعتبار نه کوئ. د دې دروغجن د لاسه دوه کلي تباه شول چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي وي. او داسې د هغه وخت نه پس دا خبره د متل په توګه باندې مشهوره شوه. وایي چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي. ملګرو دا د نن متل او د هغې کیسې که خوښه شوي وي نو لایک ورکوئ، ملګرو سره شیر کوئ. اجازت غواړم، د الله په امان.